دواړو سجدو منځ کې چې کومه وقفه ده دې ته جلسه وایي. په دې جلسه کې د کېناستلو ترتیب دا ده چې ښۍ پښه دا به سیخه ودروئ داسې چې د دې ګوتې د قبلې طرف ته شي. کوشش کوئ چې قبلې طرف ته شي او ګسه پښه چې کومه ده دا به خوره کوي او په دې باندې به ډبره کېنئ. دا د کېناستي طریقه ده او بیا به ښی لاس دا په ښي ورون باندې کېدی او ګس لاس چې کومه ده دا به په کیڼ ورانه باندې کېدی او دې نه بعد د دې لاسو ګوتې چې کومه دي د دې سرونه دا به په ورانه دا به د ګونډې سرو ته رارسوي او د ښي لاس د ګوتو سرونه دا به دومره راوږدوي چې دا د ګونډې سر ته راورسیږي او داسې دا کیڼ لاس داسې مه کوئ چې دا د ښي لاس ګوتې چې کومه دي دا کته په ګونډې باندې راتېرې شي، حالانکې دا بالکل خلاف سنت ته. لاسونه په ګونډو باندې په ورانو باندې داسې کېدی چې دا ګوتې دا بالکل د ګونډو سرو ته ورسیږي. او د جلسې په وخت کې یا داسې د تشهد په وخت کې تاسو خپلې غېږې ته ګورئ، یعنې خپل لمنې ته ګورئ او دېخوا نظر ما اچوئ. او بیا که چېرته نفلي لمونځ وي او د نفلي لمونځ تاسې د دې جلسې په وخت کې دا دعا هم ویلی شئ: اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني واهدني وارزقني. دا دعا هم تاسو د جلسې په وخت کې ویلی شئ هلته چې کله دا لمونځ نفلي وي یا داسې سنت وي. او که چېرته فرض لمونځ وي نو پاکې تاسو دا مه وایئ ځکه چې د امام د وجې نه مقتدیانو ته هم تکلیف ده. او داسې اضافي دعا دا کوشش کوئ چې همیشه تاسو په نفلي لمونځو کې خامخا وایئ. او نارینه کسان دا چې کله د تشهد په حالت کې کینی نو هغه دې دا احتیاط کوي چې تورک دې نه اختیاروي. تورک دې ته وایي چې د شا په اړخ باندې کېناستل او دواړه پښې د ښي طرف ته ایستل. دا صرف طریقه د ښځو دپاره ده، بلکې نارینه کسان چې کومه دي هغه دې په دې طریقه باندې نه کینی، بلکې هغه دې ښۍ پښه دروي داسې چې ګوتې د قبلې طرف ته وي او ګسه پښه چې کومه ده دا د خوره کي او په دې باندې د بره کینی. صحیح بخاري کې حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما دا ارشاد موجود ده: وای انما سنت الصلاة ان تنصب رجلک الیمنى وتثنی الیسرى. وای سنت طریقه داسې ده چې تاسو د تشهد په حالت کې د جلسې په حالت کې ښۍ پښه دا ودروئ او ګسه پښه چې کومه ده دا خوره کوي او په دې باندې ډبره کینئ. او داسې حضرت امی عایشه رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي وای نبی علیه الصلاة والسلام به چې کله مونځ شروع کوو هغه به په تکبیر باندې شروع کوو او نبی علیه الصلاة والسلام به چې قرات شروع کوو بیا به الحمدلله رب العالمین نه شروع کوو. او داسې وکانه یفرش رجله الیسرى او نبی علیه الصلاة والسلام به چې کله د تشهد په حالت کې ناستو نو کیڼه پښه دا به یې خوره کړله، وتنصب رجله الیمنى او ښۍ پښه چې کومه ده دا به یې بالکل داسې سیده ودروله چې د دې ګوتې د دې قبلې طرف ته وي. نو سنت طریقه دا ده چې کله مونږ د تشهد په حالت کې کینو په داسې طریقه باندې کینو چې ښۍ پښه دا ودرو او کیڼه پښه چې کومه ده دا خوره کو او په دې باندې ډبره کینو. او بعضې هغه روایات چې په هغه کې د تورک ذکر ده نو هغه روایات دا په عذر باندې محمول دي او دا مسله تیره شوې ده که د یو انسان عذر وي نو بیا هغه تورک وال شکل اختیارولی شي. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه به دا چې کله لمونځ کوو دی معذوره و او ده به د پلتۍ په شکل باندې لمونځ کوو، پلتۍ به والې وه او ده به لمونځ کوو. بیا د ده بچی حضرت عبدالله یعنی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زوی عبدالله نومېده او د عبدالله رضی الله تعالی عنه زوی هم عبدالله نومېده. نو عبدالله د خپل والد صاحب ولیده چې هغه د پلتۍ په شکل باندې ناسته او لمونځ کوي. بیا یوه ورځ
د ده بچی ورغی او لمونځ یې شروع کړو د پلتۍ په شکل باندې حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه دی ولیدی او ورته ویل چې دا کومه طریقه ده د لمانځه بلکې سنت طریقه خدا ده ان تنصب رجلک الیمنى وتثنی الیسرى چې ته دا ښۍ پښه نیغه ودروي او په کیڼه پښه دا خوره کې او په دې باندې ته کښېنې اصل طریقه خو د لمانځه دغه ده او تا کومه طریقه اختیار کړې ده ده ورته وویل چې ما خو تل دلی چې داسې طریقه باندې تا لمونځ کوو او د تشهد په حالت کې ته داسې ناست وي حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل ان رجلی لا تحملانی وایي زه خو معذوره یم د ما پښې د ما جسم وزن نشي برداشت کولی او چې کله یو انسان معذوره وي د هغه احکامات بیل وي او چې یو انسان معذوره نه وي د هغه احکامات بیل وي نو هغه احادیث چې په هغه کې د تورک ذکر ده چې هغه دواړه پښې ښي طرف ته باسي نو هغه په عذر باندې محمول دي که یو انسان معذوره وي د هغه عذر وي نو په دې طریقه باندې کېنستی شي او که د چا عذر نه وي نو هغه د تورک والا طریقه بالکل نشي اختیارولی